أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. سورة مائدة شپږم سپارہ ومرکو آیت نمبر 29. مخکې آیتونو مبارکو کې الله تعالی د آدم علیه السلام د دوه زامنو واقعا بیانوله. الله تعالی د آیتونو مبارکه کې هم د هغې متعلق خبره فرمایي. روایاتو کې راځي حابیل چې کوم د خپل څاروي غر ته شړلی و او دغه شانتې هغې غر ته چې کوم د جبل قاسیون وایي هغې ته یې څاروي شړلی و. قابیل د ده د مرګ دپاره لاړو چې یاره زه دا مړ کړم. حابیل ګټې ته چې کوم دی ډډه وهلې ده او دغه شانتې ناست دی. قابیل له اوس د اولې قتل دی، د قتل طریقه ولا نه ورځي چې په څه طریقه باندې زه د خپل ورور قتل کړم. شیطان راغی د طریقه ښیي، وایي غټ 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 راواله او کاڼې راواله دغه شانتې د دې دا سر کې ووله دا به چې کوم دی مړ شي. هغې هم دغه شانتې طریقې په دغه طریقه باندې چې کوم دی کاڼې راواخیستو او خپل ورور یې پرې ویشتو. د هغې په وجه باندې حابیل وړقېدو راوړقېدو او دغه شانتې وفات شو. روایتو کې دا هم راځي د هغې نه پس د یو کاله پورې چې کوم دی د خپل ورور ګرځوو دغه شانتې طریقه ولا نه ورته چېرې په څه طریقه باندې وزه د خپل ورور دفن کړم. او دغه شانې مفتي تقي عثماني صاحب لیکلي دي، فرمایي اوس هم چې کوم دی په هغې کاڼې باندې د وینو هغه اثار شته او موجود دی. الله تعالی د دغې قتل متعلق د آیات مبارک کې خبره فرمایي. الله تعالی فرمایي فطوعت له راضي کو دلره نفسه نفس د قتل اخیه، یعنی بقتل اخیه په قتل کولو د خپل ورور باندې، یعنی نفس چې کوم دی د دا وایي چې د خپل ورور قتل کا او په دې باندې دا راضي کو. الله تعالی فرمایي فقتله قتل کو دلره فاصبح من الخاسرین، بس وګرځېدو چې کوم دی د تاوانیانو نه، یعنی فی الدنیا په دنیا کې حیث بقي مدت عمره محزونا، د هغې نه پس چې د دې په دنیا کې څومره هم زندګي تېرېدل دا ډېر د غمجن او په دې خپل ورور باندې قتل باندې چې کوم دی ډېر زیات غمجن و. عام طور باندې زموږ معاشره کې هم داسې وي، په معمولي خبره باندې یو مسلمان راولګي او بل مسلمان قتل کړي، بیا د هغې قتل نفوس ډېر زیات خفوي او ډېر زیات په زړه کې شپېمانې خو کار تېر شوی. اصل وجه دا ده نن په مسلمان کې صبر نشته. معمولي ځګونو باندې معمولي خبرو باندې نن یو مسلمان رالګي او بل مسلمان چې کوم دی قتل کوي. د دې وجې نه الله تعالی وفرمیل فاصبح من الخاسرین، وګرځېدو چې کوم دی د تاوانیانو نه. بیا ولا چې کوم دی د هغې د دفن کولو طریقه نه ورځي یو کاله پورې اګرځئ. روایتو کې راځي الله تعالی فرمایي فبعث الله، پس راولېږو الله تعالی غرابا کارغا یبحث فی الارض، چې هغه ټونګې وهلې په ځمکه باندې، لیریه چې الله وښیي ده ته. دلته یو روایت کې دا هم راځي چې یو ضمیر چې کوم دی الله تعالی ته راجع دی چې الله تعالی ته د طریقه وښیي ده دفن کولو ده. او دویم روایت کې دا راځي چې دلته دا ضمیر د کارغه ته راجع دی چې دا کارغه چې کوم دی ته وښیي کیف یواري سوءة اخیه،
چې څنګه دې پټ کې چې کوم دې لاش د خپل رور د خپل لاش د خپل رور چې کوم دې لاش په څه طریقه باندې پټ کی الله تعالی د هغې لپاره دو ملائکې راولېږلې په شکلونو چې کوم دې د کارغه کې یو کارغه راولېږېدو او بل چې کوم دی وو دغه شانتي هغه مړ شو بیا دغه شانتي په مخوکه باندې ځمکه ووهله دغه شانتي ټوغلې پکې وکنستو دا دویم کارغې ورته وروغورځوو او بیا یې چې کوم دی پټ کو په خاورو کې نو دلته چې کوم دی الله تعالی دلته دا طریقه ورښیي چې څنګه ورته چې کوم دی د خپل ورور پټ کړي بیا الله تعالی فرمایي قال اویل یا ویلتا ای زما افسوسا عجزت آیا زه عجز شم ان اکونا چې زه شم مثل هذا الغراب پشان د دغه کارغه فاواري چې زه پټ کم سوءت اخي لاش د خپل رور افسوس کوي دلته ورمان کوي عام طور باندې بیا مسلمان چې کوم دی بیا ډېرې زیاتې لاسونه وروړي خو بیا د کار شوی او ظلم چې کله وکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم به چې کوم د قیامت په ورځ باندې تیرو په شکل کې چا چې ظلم وکړو بیا وروسته ډېره پیمانه یې کار ته دننه بیا شوی بیا الله تعالی فرمایي فاصبح پس دې وګرځو من النادمین د خپېمانتیا کوونکو نه دا چې کوم دی بیا ډېر خپېمانه و په خپل عمل باندې یعنی علی حمله سنه یو کال پورې چې کوم دی د خپل ورور په اوږو باندې ګرځو په دې باندې ډېر زیات خپېمانه و یا وقیل ویل شوي دي ندم علی فراق اخیه دا خپېمانه و د خپل رور په فراق او په جداوالي باندې ډېر زیات خپېمانه و کار د نشي و روایتو کې دا راځي آدم علیه السلام حج ته تللی و چې کوم دی کله واپس راغی چې ګوري نو چې کوم دی ولو ازغي کړي دي یعنی په ولو کې چې کوم دی غني وغیره دا شوي دي او دغه شانتي د میوو خوند دا تریخ شوی دی آدم علیه السلام ووی یره چېرته په ځمکه باندې ظلم شوی دی د ظلم اثر عام طور باندې انسانانو باندې یوازې نه بلکې دا چې کوم دی ټول مخلوقاتو ته د هغې اثر رسي یعنې چې کله ظلم وشي د هغې اثر بیا ټولو مخلوقاتو ته رسي یو چې کوم دی صرف انسانانو ته د هغې اثر نه وي بیا آدم علیه السلام ته چې کله کور ته راغی وروسته ورته پته ولګېده چې زما زوی چې کوم دی بل زوی دا یې قتل کړی دی نو الله تعالی دې ایتونو مبارکو کې د دغې واقعې متعلق خبره فرمایي او دا چې کوم دی په دې کې ما او تا ته دا نصیحت دی چې کوم دی مسلمان به بل مسلمان په معمولي خبرو باندې نه وجري یعنی داسې ونه کوي چې د دنیا په معمولي څیز باندې چې کوم دی بل مسلمان راولګي او خپل رور چې کوم دی قتل کړي دغه شانتي دا قتل دا دومره چې کوم دی د رسوایي څیز دی چې بیا الله فرمایي فاصبح من النادمین وګرځېدو چې کوم دی د پښمانتیا کوونکو نه وروسته بیا ډېر سړی خپېماني خو کار چې کوم دی بدل نه شوی الله تعالی د ایتونو مبارکو کې چې کوم دی د آدم علیه السلام د دغې دوو زامنو متعلق واقعه چې کوم دی الله تعالی بیان کړه الله تعالی فرمایي فطوعت رازقو دلرا له دلرا نفسه نفس د قتل اخيه یعنی بقتل اخيه فقتل ضرور خپل باندې فقتله پس قتل کوه دلرا فاصبح پس وګرځېدو دا من الخاسرین د تاوانیانو نه یعنی فی الدنیا په دنیا کې فبعث الله پس راولېږل الله تعالی غرابا کارغه راولېږو الله تعالی کارغه لرا یبحث بالارض چاټونګي والی پزماکه کې لیوریه چې الله وخیدتا کیف یواری چې څنګه دې پټ کې سوءت اخیه لاش د خپل رور قال ويل قابل يا ويلت ايزما افسوسا عجزت عجزتم ان اكون جدشم مثلا پشان هذا الغراب دغکارغا فواریا چې زه پټ کم سوءت اخي لاش د خپل رور پس دې وګرځېدو من النادمین د خپېمانتیا کوونکو نه صدق الله العظیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم سبحانه سبحانه الله تعالی په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله د قرآن مجید باندې باندې منور کړي الله د قرآن مجید برکات باندې برکت کړي الله کې په دې کې زموږ سغلطه کې سب وته ہے کې الله ته معاف کړي الله د خپل علم راکړي د خپل علم راکړي الله دې ثواب ورکړي زموږ باندې ته ورسول کړي
अल्लाह दې دې مجلس کې د چا کورونه کې د چا خاندانونو کې څوک هم وفات شوي دي الله دې څوک د پوره پوره سوال کړي الله څومره مسلمان بیماران دي د ټول شفای کامله جنت مسلمین نصیب کړي الله څومره مسلمان حاجتمند دي الله حاجتونه پوره کړي څومره مسلمان قرضدار دي الله د قرضونو اخلاص کړي الله څومره استادان دي عمرونو کې برکت واچي الله رزق کې برکت واچي اولاد کې برکت واچي د دنیا او آخرت خوشاله نصیب کړي الله د دنیا او آخرت د غمونو فکرونو دردونو قسم مصیبتونه پامن کې الله زموږ اخر خاتمه بالایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته